دا نو د کندهار د پراخو او ښو سړکانو څخه یو سړک دی. په دې راسته طرف کې نو ټوله د موټرانو شورمان دي. سم سوداوي فکر کوم روانې دي. دغه نو د تازه میوې مارکیټ دی. زم بالا راګرځم نو دغسې به راوګرځم. نظامي موټرانو کتار ولاړ دی، وینې؟ سلامونه، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. نو خدای دې وکړي چې هر چیرې یاست روغ جوړ به یاست. نو زه هم چې د مازدیګرۍ سره پیدا شم، نو دا وخت څه فارغت شي، نو په دې خاطر باندې نو د ویډیو وخت شي. د میدان سړک په شاوخوا کې مې کار و، نو مازدیګرۍ هم و. ما نو راځئ نو د کندهار د بین المللي میدان د سړک ووینم او ځان به ورسوم کور ته. راځئ نو په دا مازدیګري کې د کندهار د میدان هوایي سړک. نو تاسو د دورایي چوک هغسې مستقیم ځمه د میدان پر سړک باندې. ښار دونه تغییر کړی دی، پخوا چې به دغه ساحې ته راغلی هېڅ شی به هم نه و. اوس ګوره دا سړک بیخي ازاد دی، خو پر هغه سربیره بیا هم بیروبار دی. یو خو یو څه رخشې والا او ټکسي والا او دا بې قانوني هم کوي. مهاجر راغلله، وینې؟ مهاجر خو نو اوس د مهاجرو نوم ورباندې ایښودل سوی دی. یعنې مهاجر خو نو نه دي، دا خو نو وطنداران دي. کوشش کوم چې دا د منځ لین ونیسم. لین بیا نه مراتیږي، بیا کوشش کوي بل یو ستا لین نیسي. په دې راسته طرف کې نو ټوله د موټرانو شورمان دي. سم سوداوي فکر کوم روانې دي. قسم قسم موټران ولاړ دي، وینې؟ اکثریت یې جاپاني، د افغانستان خلاف لاس دی. هغې خوا ته ور وانه وړمه د شورمانو خوا ته. دا نو د کندهار د پراخو او ښو سړکانو څخه یو سړک دی. موټرانو شورمان هم بیخي یو مخ تر میوې تر مارکېټه پورې رسېدلي دي. دا د منځ بوټ چې غټ شي بیا به ښه خوند وکړي، دا یو طرف و بل طرف. لکه د کابل هغه 40 متره سړک، بیا نو په دوبي ښه سایه یې ښه خوند به کوي. او دا اکثریت داسې بوټي دي چې دا ډېر غټېږي، ناجوګان دي او هغه نور بل قسم ده، د صبر ونه د که څه شي د هغه رقم بوټي.
دغه ساحه کې مې ورځ یو سی سی ټي وي فوټیج ولیدل د یو ځای ته، نه پوهېږم چې د دغو شورمانو که د کوم ځای یو ټکر سوی و، بیخي خطرناکه ټکر سوی و. اوس زه پرې راواوښتم دغه ټرن یو موټر والا او یو موټرسایکل والا و، داسې خطرناکه ټکر سوی و. نو نه پوهېږم چې بیا به موټرسایکل والا ژوندی پاتې سوی که یا خو ډېر خطرناکه ټکر یې وکړي. موټرسایکل چې به دا موټر کې ولګېدی، موټرسایکل پاتې سو، سړی ډېر لرې وغورځوی. دا سړک نو بس تر میدانه پورې تقریبا اووه کیلومتره دی که څو دی، هغه شاوخوا دی، ټوله دغسې ښه سړک دی. دا چې تر میدانه پورې ځمه نو ډېر به در باندې وغمیږي. مخته به دا د میوې د مارکیټ سره دلته به راوګرځېږو. ډېر لوکس لوکس موټران ولاړې په دا ځینې شورمانو کې. باندې عوام یخه لګېږي چې د مازې لمر ولوېږي بالا هوا یخه شي. زرنج والا هم خبر نه دی چې چیرې روان دی. دا هم کډه ده، وینې مهاجرو کډه ده. وطن ته په خیر راغلاست. اوس یا کم تیز لین دی، هغه دا بیخي د پارکینګ لین نه دی په ټرافیکو اصولو کې، مګر دلته خلک ولاړ دي. وینې که څوک پارکینګ کوم کوي پر دغه اخري لین باندې باید موټر پارک کړي بیا ودرېږي، مګر دوی پر دغه لین باندې ولاړ دي. څونه غلطه خبره ده. لکه دا فاسټ لین دی، که څوک غواړي تلواري یو څه په سپیډ ځي هغه باید پر دې لین ولاړ شي. دوی پر دغه لار باندې موټر پارک کړي، دا خوا دغسې خالي ولاړې. دلته زرنج هم داسې سپیډ وهي، بیخي کیسه ده. نظامي موټران هم ډېر راوتلي دي، نو نه پوهېږم چې څنګه حساب دی. ډېر نظامي موټران دي، وینې تازه میوې مارکیټ دی. د کندهار د اکثریت ولسوالیو څخه د تازه میوه چې راځي، که اناري که انګوري که هر شی دغه ځای ته راځي، دغه مارکیټ دی. مهمن د تازه میوې مارکیټ. زم بالا را ګرځم، نو دغسې به راوګرځم. ما غوښتله چې پر هغه سړک ولاړ شم. د دې خوا څخه بالا تقریبا لمر هم دغه دی، په لوېدو دی.
د نظامي موټرانو کتار ولاړ دی وینې نو چې چیرې ځي ونه که نه پوهېږم ډېر ښایسته ښایسته موټران ولاړ دي په دې اسحاقزی موټر پلورنځي کې یو ورځ به ورته راځمه د خیره سره ښایسته موټران لري لمر ولوېدی تقریبا بانانو ماښام سو زه هم دلته یو ځای ټرن پیدا کومه چې را وګرځېږمه عینو مینې ته ځان برابر کړم هغه دی ټرن مې پیدا کړی پر دې طرف باندې هم شورمان ډېر دي خو هغه طرف یو عمومي مرکز دی پر دا خړه پړه کوڅه باندې د عینو مینې خواته ځم بالانو ماښام هم دی نو موږ به ولاړ سو عینو مینې ته د مازدیګرۍ یو منظره مې درکړه ده د میدان پر سړک باندې نو خدای دې وکړي چې ساعت مو تېر سوی نو تر بیا د الله په امان ښه وخت